دې ټیسټ لپاره تا ته زیپ لاک بیگ پکار دی. یو سوا پکار دی نرۍ ډنډه په شان غنې اور سیل رپر کې به ننوي. یو پلاستیک والا بوتل چې کوم کې اوبه دي مګر دا اوبو والا بوتل اوبو لرې نه کې. یو سپین ملوچ په شان نرۍ رنجه. یو بایو هازارد بیگ چې کوم نه په یو سیلور په شان سیل لګدلی دی. یو سیکیورټي سیل ریټرن باکس لپاره. یو ریټرن باکس چې کوم باندې رایل میل والا ریټرن لیبل لیکلی دی. دې ټیسټ نه مخکې خپل لاسونه صابون سره لاسونه ووینځه ګرم اوبو سره. خپل پوزه ټیشو پیپر سره صاف کا اور بیا ټیشو پیپر کې ټوخلي وکړه. خپل خوله کې نه ګاله ته وګوره. مدد لپاره یې نه استعمال کولی شي. که دا بل چا د پرکای به ته ټارچ لایټ هم استعمال کولی شي. کله دا ځای دی چې کوم کې به ته دا سواب استعمالوي دا ټیسټ لپاره. بیا دې نه پس دا سواب راخله او خپل ګلې کې استعمال کړه 10 سکنډ لپاره. هغه سواب خپل پوزه کې استعمال کړه 10 سکنډ لپاره. بیا هغه سواب خپل پوزه نه لرې کا اور اوبو والا بوتل کې واچو. بیا سواب والا ډنډه مات کا چې بوتل کې راشي. بیا اوبو والا بوتل ټوپې سره صحیح بند کا. بیا سپین ملوچ په شان رنجه زیپ لاک والا بیگ کې واچو. بیا اوبو والا بوتل سپین رنجه سره واچو اور بیا بیگ سیل کا سیل سره. بیا زیپ لاک واچو بایو هازارد بیگ کې اور بیگ سلور په شان سیل سره سیل کا. بیا ریټرن باکس بند کا څنګه خیال دی. بیا بایو هازارد بیگ ریټرن باکس کې واچو اور باکس بند کا. ریټرن باکس نه په بیا سیکیورټي سیل ټیکر په شان والا واچو.